کوم ګرانو کتونکو زه یم صادق خان او ګوهرعلي خان ولاړ دی والي خان ولاړ دی او قاري عباس راغلی دی د اګرې د علاقې نه او دی یو تنظیم چلی چې د هغې نوم دی الحافظ مدد تنظیم سنټر دا د اګرې د علاقې داسې قسمه زلمي روټین شوي دي دوی غواړي چې یاره موږ د بېوزله خلکو مدد وکړو د یتیمانانو چې کومه کومو خلکو کورونه نه یا کوم ماشومان داسې چې یاره هغو ته د سکول ضرورت وي یا چې کوم د هغې ته د بکسې ضرورت وي یا د کتابونو او داسې چې کوم یتیمانان وي چې هغه د وس دس نه لري یا چې کوم د هغو ته د رزق دستیا وي نو دا هلکان راوجود شوي دي دوی یو خپل سنټر پلو کړی دی داسې قسم یو تنظیم هغوی ډونیشنز کوي هغوی یو فاونډیشن چې کوم دی د هغې خاطر د لاندې دغه کار کوي نو زموږ چې څومره یاران دوستان دي نو دوی سره لازمي رابطه کوئ یا هغه خلک چې کوم وسدار دي هغوی دوی سره چې کوم مدد هم کوئ بل انشاءالله زموږ څومره ټیم دی دوی به ځي اګرې ته دغه د غرونو علاقې ته دوی سره موږ انشاءالله ودرېږو شانه به شانه دوی سپورټ به کوو او الحافظ تنظیم چې کوم دی د هغې د باني قاري عباس صاحب دی په خپله چلی نو دوی لپاره به انشاءالله موږ هم ودرېږو تاسو ته هم زموږ درخواست دی چې دې سره لازمي سپورټ وکړئ او ودرېږئ جي قاري عباس صاحب چې کوم دی د خیر ښېګڼې کار کوي د اصلاح دپاره کار کوي نو لومبي خو به مونږ سپورټ کوو او بیا تاسو له پکار دي چې لومبي تاسې هم پوره سپورټ وکړئ ډېر ښه سوچ دی او کوشش وکړئ چې زموږ څونه یاران دوستان دي ځکه چې دا ډېر ښه سوچ دی زما ډېر خوښ دی کوم غریبانان ماشومان دي د چا کپړې دي د چا کتابونه دي اسکر مطلب نن سبا د چا د کور چوله داسې پرتې نو دوی کوشش کوي چې څه ناڅه خو دومره چې د هغوی د کور چوله پرې روانه شي نو ډېر ښه سوچ دی نو ملګرو تاسو یې سپورټ وکړئ ستاسو یو جهان مننه